دا کهاني د جمبو په نوم د هلک سره پیل کیږي چې لوبه کوي. ناڅاپه د هغه ملګري هغې ته وایي چې خپل ډرون بچ کړه. خپل هیډفونونه لرې کړي او خپلې خونې ته ځي. دې وخت کې د هغه په تلیفون کې یو پیغام راشي چې هغه ته خبرتیا ورکړي. بیا هغه له بهر څخه چیغې واوري او کله چې هغه بهر وګوري هغه ویره لري. ټول سیمه کې خلک شاوخوا منډې وهي، ځینې له ودانیو څخه ټوپ وهي، نورې چیغې وهي. د اور ژغورنې موټر په چټکۍ سره تیریږي او له موټر سره ټکر کوي. بیا هغه یو سړی ګوري چې بل سړی وهي. جمبو په دې نه پوهېږي چې څه پېښېږي. په دې وخت کې یوه ښځه د خپلې لور د ژغورلو لپاره منډه کوي، مګر ناڅاپه د هغې لور خپله مور وهي. دې لیدو جمبو په ویره کوي. ناڅاپه د هغه په دروازه کې لوړ غږ وشو. هغه یو څه جرأت وکړ او سوري له لارې یې وکتل، مګر هغه بهر هیڅوک ونه لیدل. نو هغه دروازه خلاصه کړه. ناڅاپه یو سړی په زوره سره د جمبو خونې ته دننه شو. سړی په حقیقت کې د جمبو ګاونډی و. جمبو له هغه څخه وپوښتل چې سمدلاسه له خپلې کوټې څخه وځي. ګاونډي وویل زه ستا تشناب کارولی شم. جمبو په بېصبرۍ سره ومنله او بیا یې سترګې په تلویزیون باندې ولګېدې. دا ښکاره کېده چې په ټول ښار کې یو خطرناکه وایروس خپور شوی او هر څوک چې په دې اخته وي په زومبي بدلیږي. د دې اورېدو سره جمبو په چټکۍ سره چکو واخیسته او خپل ګاونډي ته یې اشاره وکړه. جمبو سړي ته وویل چې بهر لاړ شي. که څه هم ګاونډي هغې ته ډاډ ورکړ چې هغه ښه دی. د هغې سترګې ناڅاپه سرې شوې او هغه په زومبي بدلیدل پیل کړل. جمبو خپل ټول ځواک وکاراوه ترڅو سړی له خپلې کوټې څخه وباسي. اخره کې هغه د یخچال د دروازې مخې ته کېښود او دروازه یې کلکه وتړله. بیا یې هڅه وکړه چې خپله کورنۍ ته زنګ ووهي، مګر هېچا ځواب ورنه کړ. هغه د خپلې کورنۍ په اړه اندېښنه پیل کړه. لږ وخت وروسته هغې خپلې مور څخه پیغام ترلاسه کړ چې ورته ویلي ول چې دوی ټول خوندي دي. په داسې حال کې پیغام لوستل جمبو ته یو څه ښه احساس ورکړ. جمبو لا هم ویره درلوده. هغه هیڅ نه پوهېدو چې هغه به څومره وخت په دې خونه کې یوازې پاتې شي. هغې کوچني خواړه راټول کړل چې هغه یې درلودل. بل سهار هغه پرېکړه وکړه چې د بهر وضعیت ارزولو لپاره ډرون وکاروي. هغه ولیدل چې ټوله ودانۍ له زومبي ډکه وه. ټول ګاونډ او څلور خواوې له زومبي ډکې وې. شپې د ډزو غږ جمبو راویښ کړ. هغه د پلټنې لپاره بلاک ته ځي. هغه یوه ښځینه پولیسه ګوري چې په ویرې سره د زومبي سره جګړه کوي، مګر زومبي دومره ډېر وي چې هغه نشي کولی چې په هغې باندې هیڅ هم وکړي او هغه د دې ښکار کیږي. ناڅاپه هغه په دروازه کې یو لوړ غږ اوري. ویره لري. جمبو ورو ورو مخ په وړاندې ځي. لاس کې بیټ نیولی وي، مګر یو زومبي هڅه کوي چې خپل کور ته ننوځي. د دې لیدو سره زومبي په چټکۍ سره هغه ته ځي او په ټول ځواک سره یخچال فشار راوړي. مګر زومبي دومره ځواکمن دی چې کولی شي په هر وخت کې خونې ته دننوځي. په ورته وخت کې زومبي یو نظر ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د بلاک هغه خواته ځي او ځان زړوي. لکه څنګه چې زومبي په هغه باندې د ټوپ وهلو په حال کې وي، هغه میله نسي ښکته کېږي چې عمله یې زومبي دغه د مرګ لامل کیږي. په یخچال کې خواړه هم خراب شوي دي. هغه د ځان د پټولو لپاره کړکۍ په بشپړه توګه تړي. اوس یو بل څه شته چې هغه یې د زده کولو ته نږدې دی. دا ټکان ورکوونکی دی. اوس جمبو به نه یوازې د زومبي سره مخامخ شي، بلکې د خوړو د کمښت سره به هم مخامخ شي. څو ورځې وروسته د جمبو ذهني توازن خرابېدل پیل کوي. هغه خپل مور او پلار په خوښۍ سره کور ته راغلل چې هغه پوه شو چې دا ټول د هغه د تصور یو خیالي کیسه ده. هغه ویریږي او ساه یې بنده شوه. بیا په در کې چیغې وهي. د نیکه مرغه د هغه تلیفون د هغه د مور او پلار لخوا لیږل شوی غږیز پیغام ترلاسه کوي. په هر صورت په کور کې هیڅ شبکه نه وه. جمبو باید یو خطر واخلي چې کولی شي د هغه ژوند له لاسه ورکړي. بالاخره د ډېرو هڅو وروسته تلیفون شبکه بیرته ترلاسه کړه، مګر د غږیز پیغام کې د هغه د مور او پلار دردناکه چیغې وي. حقیقت کې زومبیان د ده په مور او پلار باندې برید کړی وي. د دې اورېدو سره زومبي په ویره کې شو. هغه په بشپړ ډول حیران شو. هغه احساس کوه چې هغه د ژوند نور هیڅ معنا نه لري. هغه پرېکړه وکړه چې دا نړۍ پرېږدي. لکه څنګه چې هغه پورته ځړول شوی و، څاپه یو سور څراغ د هغه په مخ راښکته شو. جمبو د دې په لیدو سره حیران شو، ځکه چې هغه باور نشي کولی چې څوک لا ژوندي دي. هغه په یو ډول ځان وژغوري. بیا په مقابل ودانۍ کې هغه یو ښکلې نجلۍ وویني چې هغې ته لاس وکړي. جمبو د دې په لیدو سره ډېر خوښ وي. بیا نجلۍ ورته ووایي چې دوی په بل سهار په 10 بجو خبرې کوي. کله چې جمبو بل سهار له خوبه راویښ شي، هغه ګوري چې 10 بجې دي او یوبین لا هم هغه ته ګوري. هغه ګوري چې جمبو روغتیا له لوږې له امله خرابېږي. هغه د رسۍ تړلو لپاره بیسبال کاروي او په ډېر ځواک سره یې غورځوي. په هر صورت وطن رسۍ ډېره لنډه کوي، مګر جمبو خپل ډرون لري.
په دې وخت کې هغه ډرون کاروي ترڅو جنبو ته رسۍ واستوي. هغه د خپل مفکورې څخه کار اخلي. بیا یوبین په کڅوړه کې یو څه خواړه اچوي او د رسۍ په کارولو سره هغې ته یې لیږدوي. مګر دوی نه پوهېږي چې دا خوښي لنډمهاله ده. په حقیقت کې یو زومبي هغه رسۍ نیولې وي چې یوبین غورځولې وه او په چټکۍ سره یې هغه ودانۍ ته پورته کېدل پیل کوي. مګر هغه زومبي عادي زومبي نه وي. دا لا هم د انسان په څېر د فکر کولو وړتیا لري. زومبي هڅه کوي چې هغه د زومبي څخه خبره کړي مګر ډېر ناوخته وي. زومبي رسۍ راښکته کړه چې له امله یوبین په میز ولګېده. په خپل ځای کې بېهوشه شوه او زومبي په چټکۍ سره پورته کېدل پیل کړل. زومبي بیا هڅه وکړه چې زومبي ودروي. زومبي دومره ضد و چې مخ په وړاندې روان و. زومبي ډرون وکاروي. زومبي په دوامداره توګه د ډرون سره زومبي ځوروي خو ناڅاپه زومبي ډرون ونیوله او ماتې کړه. لکه څنګه چې هغه بلاک ته د پورته کېدو په حال کې وه یوبین ناڅاپه بیرته هوش ته راغله. هغې څخه یې لاس پرې کړ. هغه یې وغورځاوه. هغه خواړه چې یوبین ورته ورکړي وو تقریبا ورک شوي دي. مګر اوس زومبي پرېکړه وکړه چې خطر واخلي او د خوړو بندوبست وکړي. که نو نه هغه به له لوږې مړ شي. بیا یې ځان تنظیم کړ او ورو ورو یې دروازه پرانیستله. هغه بهر هېڅ زومبي ونه لید. بشپړ پلټنې وروسته زومبي د خپل ګاونډي د مړي سره نږدې ځینې کیلې وموندلې. هغه په چټکۍ سره د خپلې خونې دروازه پرانیستله. چیرې چې هغه په بستر کې یو جسد ولیده. هغه د چیک کولو لپاره بوټ وغورځوه مګر هیڅ یې حرکت ونه کړ. هغه د کور پلټون کې وخت ضایع نه کړ. کله چې هغې یخچال خلاص کړ سترګې یې په حیرانتیا سره پراخې شوې. هغه په یخچال کې یو څه خواړه وموندل مګر ناڅاپه یو زومبي په هغه برید وکړ. زومبي هغه لرې کړ او وتښتېده. هغه شپه زومبي په ډېرو ورځو کې د لومړي ځل لپاره په بشپړ او سوله ییز خواړه وخوړل. هغه یو څه خواړه په یو کڅوړه کې واچول او د رسۍ په کارولو سره یې یوبین ته لیږي. دواړه بالاخره خبرې پیل کوي. ورځې تېرې شوې چې دوی یو بل انساني غږ اورېدلی و. دوی ډېر وخت خبرې وکړې مګر خوښي لنډمهاله وه. په عین حال کې زومبي چې خاموشه ول ناڅاپه د دوی خبرو اورېدو خبر شوه. نو دوی په ټوله ودانۍ کې نفوذ کوي. دوی دواړه په چټکۍ سره ویده کېږي. اوس حتی لږ غږ هم د دوی لپاره وژونکی کیدای شي. مګر یوبین په ناڅاپي ډول شور کوي. زومبي هغه ته نږدې کېږي. په هوښیارۍ سره یوبین د کور شمېره غواړي او په هوښیارۍ سره د ګاونډ کور ته زنګ وهي. د زومبي پام ځان ته اړوي او دوی د ګاونډي کور ته په منډه لیږي. پر اوس زومبي فکر کوي چې دلته پاتې کېدل د مرګ شتون دی. دواړه نه غوښتل چې زومبیان په لاس مړه شي. نو دوی پرېکړه وکړه چې د ودانۍ اتم پوړ ته لاړ شي ځکه هلته زومبیان نه وي. وروسته له دې چې دوی چمتو شول بین چې د ډبرو ختلو تجربه یې درلوده د رسۍ په کارولو سره ودانۍ ته پورته شوه. هغه ټوپ وهي او کله چې هغه ښکته شي له ټولو خواو څخه پرې برید پیل کړي. د خپل هوښیارۍ او چټکتیا سره هغه له ټولو څخه ډډه کوي او په هر صورت د زلمیانو شمېر هغه زیانمنوي. لکه څنګه چې هغه هڅه کوي چې خپل ټوپک پورته کړي یو زومبي ناڅاپه پر هغه برید کوي. او زومبي په هغه وخت کې راځي او د هغې ژوند ژغوري. دواړه په چټکۍ سره له زومبي څخه وتښتي او ودانۍ ته ننوځي. دوی د زومبیانو د ساتلو لپاره اصلي دروازه وتړي او بیا لیفټ ته ننوځي. دوی مستقیم اتم پوړ ته ځي. دوی فکر کاوه چې دوی له خطر څخه بهر دي. خو کله چې دوی بیرته ګوري چې د زومبیانو یوه ډله په چټکۍ سره دوی ته نږدې کېږي. زومبي څومره چې کولی شي له ډېرو زومبیانو سره جګړه کوي. ناڅاپه یو چا یوبین کوټې ته کش کړي. په څو ثانیو کې د لوګي لسی بم وغورځول شو او یو سړی د دوی ژغورلو لپاره راغی. خو یوبین په سړي باور نه درلوده. یو څه وخت وروسته سړي دوی ته خواړه او اوبه ورکړل. سره له دې چې وږي وو دوی د خوړلو جرأت ونه کړ. د دې په لیدو سره سړي لومړی خواړه وخوړل چې دوی په هغه باور وکړ. له هغې وروسته دوی دواړه په خوړو پیل وکړ. یې ورته وویل چې ډېر خواړه لري او دوی کولی شي دلته پاتې شي تر هغه چې د ژغورلو ټیم راشي. د ژغورنې ټیم نوم اورېدو سره دوی ډېر خوشحاله شول. ډېر وخت وروسته دوی بالاخره د ژوندي پاتې کېدو هیله ولیده. یوبین احساس وکړ چې یو څه غلط دي خو ډېر ناوخته و. یوبین ناڅاپه ولوېده. څرګنده شوه چې ګوته د سړي نه وه. هغه د دوی د خوړو سره لاسوهنه کړې وه. امله یوبین بېهوشه شو. بیا سړي یوبین یوې خونې ته کش کړ چیرې چې یو زومبي تړل شوی وه. سړي د رسۍ بله خوا نیولې وه او دا هغه ځای دی چې د هغې اصلي هویت څرګندېږي. زومبي بل څوک نه دی بلکې د هغه ښځه ده. هغه لا هم له هغې سره ژوره مینه لري او نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي. له همدې امله هر کله چې هغه وږی وي هغه ژوندیو خلکو ته خدمت کوي او هلته میشته کورنۍ هم د هغې قرباني شوې ده. سړی ورو ورو رسۍ خلاصوي. زومبي یوبین ته نږدې کېږي.
ورته وخت کې جومبي بیرته هوش ترلاسه کوي او سمدلاسه هغې ته ټوپک ګواښ کوي او غوښتنه کوي چې دروازه پرانیزي، خو سړی بې زړه نه شو، رسۍ لرې وغورځوله. جومبي په چټکۍ سره هڅه کوي چې رسۍ ونیسي، مګر د ټول ځواک سره هغه نشي کولی چې دا ودروي. د چیغو وروسته چوپتیا راغله. سړي فکر کاوه چې کار به اوس ترسره شوی وي او هغه دروازه پرانیزي، مګر د هغې زومبي میرمن په هغه برید وکړ. په حقیقت کې یوبین ځان د بالغ سره خوندي کړی وي. د دې په لیدو سره یوبین سمدلاسه ډزې وکړي او دواړه یې په خپل ځای ووژل. خو د ډزو غږ اورېدو سره شاوخوا ټول زومبي د دوی په لور راغلل. زومبي وو. اوس دوی یوازې دوه انتخابونه لري، یا جګړه وکړي یا یو بل ووژني. جومبي او یوبین یو بل ته وکتل. دواړه خپله وسلې پورته کړي او د یو بل د وژلو په حال کې وو. کله چې دوی د بهر څخه د چورلکې غږ واورېده، دواړه په چټکۍ سره کړکۍ ته لاړل او یو نوی امید بیا څرګند شو. دا په حقیقت کې د ژغورنې چورلکه وه. اوس دوی دا وروستی چانس له لاسه نه ورکوي. د زومبي څخه ډډه کوي. دواړه د چت په لور منډه کوي. جومبي یو بایسکل پورته کوي او په ګڼه ګوڼه کې اچوي او چت ته په رسېدو سره دروازه له بهر څخه تړي. خو بیا دوی ګورو چې زومبي هم دروازه ماته کړي. دوی اوس خپل مرګ یقیني ګڼي او بخت یو ځل بیا مداخله کوي. یوه چورلکه دوی ګوري او ټول زومبي په ټوپک ولي. اخره دوی ژغورل کېږي. هغه ځای دی چې کیسه پای ته رسېږي. تاسو فلم څنګه خوښ کړ؟ موږ ته په نظرونو کې خبر راکړئ. په راتلونکي ویډیو کې به ګورو.